د نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د درملیزو بوټو د پام وړ صادرات د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي په 2024 زیږدیز کال کې 15200 ټنه طبي بوټي د 10 میلیون ډالرو په ارزښت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر شوي دي. نباتات طبی افغانستان در جریان سال 2024 با وزن 15200 تن به ارزش حدوداً 20 میلیون دلار به کشورهای هند، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، ایران، چین، امریکا، کانادا، ژاپن، اوکراین، روسیه و دیگر کشورها صورت گرفته است. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان افغانستان یو له هغه هیوادونو ګڼي چې پکې ډیر درملیز بوټي شتون لري او په هیواد کې دننه له دغه بوټو څخه د درملو جوړولو غوښتونکي دي. افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای منابع فوق‌العاده گیاه سنتی طبی است که فکر میکنم در بسیاری از کشورها نیست. از این لحاظ فکر میکنم که خوب صادراتش فوق‌العاده خوب است، ولی استفاده از درون که اگر از این گیاهای طبی به منظور ایجاد ادویه‌های طبی و استفاده از او در طب افغانستان و برای مردم افغانستان استفاده شود، فکر میکنم بسیار خوبتر است. افغانستان از قدیم الایام یکی از بزرگترین صادرات دانه‌های گیاهی به کشورهای مختلف بوده است. شما ببینید که از ما کنجد دانه روغنی از کنجد شروع تا تمام اقلام دیگه که مثال ما صادرات داشتیم تمام دنیا بسیار ارگانیک و بسیار معروف است و بسیار دانه های گیاهی خوب در کشور عزیز ما خصوصا در مناطق مختلف افغانستان وجود داره که ما میتونیم اون صادرات داشته باشیم و صادر کنیم. انجی خوږولې او زعفران د هیواد تر ټولو مهم طبي بوټي دي او ډیری هند، چین، پاکستان او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.